دغه ورځې په هیله یم چې دغه بیرغ د افغانستان په رخت ولیکل شي. دغه ورځې په هیله یم چې دا رنګ د افغانستان وي. هغلته به زه افغان وم، هغلته به زه ملک ته ژمن وم. خدای مې د یوه بوجۍ غنمونه خلاص کړو چې نن یې راکړو، سبا ته یې ما اولاد بیا وږی وي. دې ته باید افغانان متوجه وي، امارت اسلامي هم الحمدلله متوجه دی، صنعتکاران او سرمایه‌داران هم متوجه وي، عزت هم په دې ملک کې دی او آبادي هم په دې ملک کې ده. د منطقې هېوادونو سره موږ ښه اړیکې، ښه وروري، ښه تجارت غواړو. په چل کې به نرسل شو، ورورۍ په فضا کې به تجارت کوو، سیاست به تجارت نشته کوو. داسې نه یو چې موږ نه پوهېږو. زه ثابتوم 800 میلیونه ډالر افغانستان په کال کې د دغې ترانزیت ته خساره کړو. څلورو درېیو څلورو پنځو هېوادونه چې موږ ته رسي پیسې بهر ته نشي لیکلی. دلته د اروپایي ټولنې نماینده ناست دی. ولې ما څه ګناه کړې ده چې زه تکنالوژي نشم اخیستی؟ ولې ما څه ګناه کړې ده چې په 1 لک ډالرو 2 لکه 3 لکه ډالر ورکوم؟ ولې ما څه ګناه کړې ده چې د بیرون نه زه ماشین واردوم، 3 وارې زما پیسې مستردېږي وي د افغانستان سره موږ تجارت نه کوو؟ ولې؟ وزیر صاحب د زراعت دلته شته. وزیر صاحب طبیعي منابع صنعت کې 2 مواد پکار دي، زراعتي مواد دي چې پروسس کوي او معدني مواد دي، دواړه په دې هېواد کې لرئ. هیله مې ده چې هغه معادن چې دلته په اجاره ورکول کېږي باید داخلي سرمایه‌ګذار پکې وي، تر څو دغه چل د مایې نیولو موږ ته زده کړو. مشترکه سرمایه‌ګذاري باید دلته موږ سره وکړو.